تازه خبر، پاکستان د انډیا په وړاندې له سختې ماتې سره مخ دی. پاکستان تازه خبرداری ورکړی چې د انډیا سره د جنگ لپاره د وسلو او مهماتو له سخت کمښت سره مخ یو. تازه انډیا خپلو ځواکونو ته د جنگ او حملې امر کړی او د پاکستان پوځ یې سخت وارخطا کړی. دا چې بشپړ حال څه دی؟ پاکستان څنګه او ولې د انډیا په وړاندې له سختې ماتې سره مخ دی؟ د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو څه ویلي؟ بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. هندي رسنۍ وایي د پاکستان پوځ د جنگي تجهیزاتو له سخت کمښت سره مخ دی. د هند او پاکستان د کړکېچ په دوام ټایمز آف انډیا په خپور سوي راپور کې ویلي د پاکستان پوځ د توپخانې زیرمې نږدې صفر ته رسیدلې او ځواکونه د جنگي مهماتو له سخت کمښت سره مخ دي. د هندي رسنۍ زیاته کړې چې پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل سوې نن دوشنبه د یونان په رهبرۍ جوړه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې دوی به په دې غونډه کې د هند وروستیو اقداماتو په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. یا د سرچینې دغه راپور داسې مهال ورکړی چې پاکستان له هند سره د کړکېچونو سربیره له جدي اقتصادي ستونزو او کورني سیاسي او امنیتي بحران سره لاس او ګریوان دی او د هرې ورځې په تېرېدو سره پاکستان کې د ملت او حکومت ترمنځ واټن زیاتیږي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته سوي کړکېچ د حل لپاره ډیپلوماټیکه لاره غوره بولي. نوموړي له دواړو هیوادونو غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو دې رامنځته سوی کړکېچ حل کړي. لاوروف په دغه برخه کې له اسلام آباد او نوي ډیلي غوښتي چې په زغم سره کړکېچ راکم کړي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي لاوروف د څرګندونې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.